بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د جرګې ټي وي ګرانو خبرونکو السلام علیکم. زیم ستاسو قربا جناب ګل عادل سره د خپل مرګرو نظر خان لاله او شمشاد انګار صاحب تاسو په درانه خدمت کې یو ځل بیا حاضر یو. ګرانو خبرونکو ډیره موده پس یو ځل بیا مرکه لرالو. ډیره موده وشو مونږه په جرګې ټي وي باندې مرکه نه وکړي. تاسو به دا وخت زما سره په سکرین باندې یو بابا وینئ. دا هغه بابا دی چې کم بابا نن سبا په سوشل میډیا باندې ډیر زیات مشهور دی. تاسو ټول مرګري چې کم دي زبر دي هر څه مخکې یو خبره وکم چې ډیر مرګري زما سره رابطې کوي چې یاره هغه بابا ته د خوش قسمتۍ سره بزوې ما چې زم یو پښتو ژبې یو لیکوال ما زما تخلص چې دی نو هغه معدل دی او د بابا تخلص چې دی نو هغه معدل دی. نو ډیر زیات مرګري زمانه تپوس کوي چې یاره تا هغه بابا یې زه ورته وایم چې یو بابا خو یم خو هغه بابا نه یم کوم بابا چې تاسو تپوس کوئ. نو ما دا دغه وکړو ډېرو مرګرو غوښتنه وکړه چې یاره تاسو مهرباني وکړئ د هغې بابا سره مرکه وکئ او هغه بابا زمونږ مخې ته کېنوئ. نو نن موږ هغې بابا له خوا راغلي یو. دا بابا چې دی مومن شاه عادل صاحب زمونږ ډېر ښه ملګری دی. زمونږ سره ناس پاس دی مونږ سره کینی پاسي د مرګرو په غوښتنه باندې مونږه دغه خوا نن راغلي یو. د هغه سره به یو څو خبرې کوو او بیا به انشاءالله د هغه چې کوم نظم یا کلام نن سبا مشهور دی او ډېر زیات په سوشل میډیا باندې روان دی د کرن خان په آواز باندې هغه به تیم اورو او نور کلامونه به تیم اورو. مومن شاه عادل صاحب په پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو ډېره مننه د وخت راکولو چې ما له وخت نن سبا چې دا کوم کلام چلیږي هغه کرن خان چې ویلې دا زما کلام دی. ما د دې نه مخکې څه کال دوه مخکې دا نشر کړی یو ځل ندم دا دغه کړی و د دې دغې رانه کړی وه ریکارډینګ. نو بس دوی راغلي دي پروګرام دپاره چې څه ویل غواړي هغه به ورته کوم. ډیره زیاته مننه. ګرانو خبرونکو عادل صاحب یو خبره وکړه چې دا کم کلام او د دوی مشهور شوی د کرن خان په آواز باندې هم دغه کلام چې دی نو دا تقریبا په جرګه ټي وي باندې د دوی نه ما یو کال مخکې چې دی نو هغه ریکارډ کړی دی. زمونږ کسو کې کتل غواړي نو هغه د جرګې ټي وي په دغه باندې موجود دی. یوټیوب چې زمونږ کم چینل دی جرګه ټي وي په هغې باندې موجود دی. خو هغه کلام چونکې کرن خان وي او هغه کلام نن سبا ډېر زیات مشهور شو نو منګه بابا له په دې وجه باندې خواله راغلي یو چې د بابا ډېره زیاته غوښتنه شوې وه چې یاره دا بابا تاسو راوغواړئ چې دوی سره موږ کینو دوی سره خبرې وکړو د هغوی متعلق د هغوی د ژوند متعلق د هغوی سره یو څو خبرې وکړو. نو انشاءالله بیا به د هغوی نه کلامونه ورو. ستاسو ما خبره اورېدلې وه چې تاسو وی چې دا کلام ما تقریبا په 1971 کې لیکلی و. د هغه وخت کې دې لیکلی و چې موږ نو تقریبا زمونږ د پیدایش نه مخکې چې کوم دی نو هغه کلام ریکارډ کړی دی. خو د خوش قسمتۍ سره هغه کلام چې دی نو اوس هغه بوستف شو هغه راغی هغه کلام چې دی هغه مشهور شو. نو بابا داسې کار کوو چې انشاءالله د نورو کلامونو نه مخکې خو راولله سره هغه کلام شریک کوي او بیا به انشاءالله نور کلامونه ستاسو نه وګورئ. نن راته داسې وې مزه دلته شپه وکړه ما وی بیا به راشم دې وي ما سره واده وکړو. نن راته داسې نو نن راته داسې وې ته څنګ په ما سوی زړه دې رانه صبر شو که بل ځای مین شوی یو ما وی داسې نه ده ګلې لګاو سله وکړه دې وي تور یخته به درته سپین کم خو ته ښه وکړو. نن راته داسې نو ما وی که خدای کاندي صنم دغه اراده مې ده ستا مینه به سر ته رسوم کلکه واده مې ده دې وي زه په دې خبره لږه شاندمه وکړه ما وی لیدلو شو بس په دغې ګزاره وکړو. نن راته داسې نو دې وي ګزاره په دیدنونو باندې نه کېږي پاتې شلالیا سمې مینې ته مې زړه کېږي او ما وی لږه مل زما په دغه مشوره وکړه دواړه به رسوا شو د اغیارونه پرده وکړو. نن راته داسې نو دې وي ستا په عشق
کې ما د خپل سره دانګلی دي ما لکه طارق ابن زیاد کشتۍ سیزلی دی او زړه کلکه لالیا په خپل پاک رب بروسه وکړه یاره د چا مه کړه مینه ما سره ښکاره وکړه نن یې راته داسې نو خپې مې نه راتلې خو واپسې ترې را روان شومه زه مې د ساده لیلا ساده خوی ته حیران شومه او دیوې ته خو ځې خو لږ ښه نور زما سره وکړه یاره په تلو تلو کې کتل ما ته دوباره وکړه نن یې راته داسې نو اوس هم چې هغه چرته کې اووینې ریبار زما دا څه پو ضرور دې کوي څنګه دی هغه یار زما او ما ته مې د ګران عادل د ستړي ژوند قیصه وکړه څه حالت کې دی بیانې ټول راته پوره وکړه نن یې راته داسې ډېر زبردست ډېره مننه عادل صاحب ګرانو خوږو کتونکو دا و هغه بابا چې تاسو ډیره زیاته غوښتنه کوله نو مونږه مجبور شو او رالو تاسو مخې ته مو هغه بابا کینو د هغوی خبرې هم تاسو واورېدې د هغوی کلامونه هم تاسو واورېدل نو انشاءالله پر روان پروګرام کې بعد یو بل میلمه سره ستاسو په درانه خدمت کې یو ځل بیا حاضرېږو تر هغې دمه پورې خپل کوربه جنت ګل عادل او د هغه په زما ملګرو نادر خان نادر او شمشاد انګار صاحب له ورکړې اجازت د الله په امان